سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول د کمپیوټر صفري زده کړې کورس کوللیو شاګردانو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. ګرانو دوستانو ملګرو ګوللیو شاګردانو موږ بیا هم ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې یو 40مه برخه سره حاضر شوي یو. نننۍ ویډیو چې دا بیا هم عملي برخې لپاره ځانګړې شوې ده او په عملي برخه کې موږ تاسو ته د ماوس سیټینګ در زده کوو چې مثال څنګه موږ تاسو په کمپیوټر کې ماوس په خپله خوښه برابرولی شو. ماوس ته مثال د کوم پوینټر چې دی مثال له سلو کار وکړي تیز د وخوځېږي په د سکرین نه مثال یا په کوم پروګرام کې او مثال نوره څومره بشپړ سیټینګ چې په همدې ماوس کې ښه دی مثال یو کلیک یې وتړول مثال یې ښي کلیک وظیفه چپ ته بدلول یې چپ ښي ته بدلول مکمل سیټینګ تاسو ته ښایي په نننۍ ویډیو کې ښه. زه به راشم اوس له همدې څخه وروسته کنټرول پینل ته. په کنټرول پینل کې بیا زه راځم مثل ماوس اپشن ته او په تېره ورځ موږ تاسو کیبورډ زده کړی و. د کیبورډ مکمل طریقه مې تاسو ته ښودلې وه مثال چې د کیبورډ لیکنه د څه ډول وشي په کوم پوزیشن کې ستاسو په خپله خوښه څنګه کیبورډ په کمپیوټر کې برابرولی شئ. ښه نن ورځ راګرځو ماوس ته. تاسو دلته وینئ هر کله چې په ماوس باندې کلیک وکړئ تاسو ته همدغه شان یوه وینډو راځي مثل همدغه شان یوه صفحه درته خلاصیږي. همدلته تاسو وینئ د ماوس چې اوس کوم د چپ طرف ته کلیک کې شین دی همدغه شین لګېدلی دی. هر کله که تاسو دغه مثال غواړئ چې ښي طرف ته یې وړئ خدای مکړه په تاسو کې یو کس معیوب وي مثال یا یې ښی لاس کرنه کې یا چپ خپل لاس ته یې مثال څنګه جوړولی شئ ستاسو مطابق. ښه دلته به مثال بیا تاسو رادرومئ همدلته به په همدې چکمار باندې کلیک کوئ مثال چې د رایټ وظیفه لیفټ ته وړي د لیفټ چپ ته تاسو وینئ د لیفټ کلیک وظیفه رایټ کلیک ته اوښته مثال همدې ته تبدیله شوه. دلته بیا تاسو راشئ مثال په همدې اپلای باندې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې دلته کلیک وکړه اوس په مثال د چاپ کلیک وظیفه چې د رایټ کلیک اجرا کوي یعنې مثال هر کله چې تاسو چاپ کلیک کوئ هلته به رایټ کلیک شي. زه راځم مثال اوس یې عملي کوو ګورئ. ښه تاسو دلته وینئ اوس دلته چاپ کلیک کوم رایټ کلیک وظیفه اجرا کوي ځکه چې کومه وظیفه چې وه کوم چکمار چې وه موږ ولګوله د رایټ د چاپ کلیک وظیفه موږ رایټ ته تبدیل کړه. نو په همدې طریقه د تاسو تبدیلولی شئ مثال چې کومه طریقه ستاسو خوښه وي مثال کوم لاس ته یې اړوئ مثال ښی لاس که خدای مکړه ستاسو کار نه کوي چپ لاس ته یې برابرولی شئ دغسې بل. ښه بیرته چکمار لرې کوم خپل عادي حالت ته لاړل تاسو وینئ. ښه همدې څخه وروسته بیرته راګرځو مثال له همدې څخه وروسته په همدې کې داسې خاص نور څه نشته. که غواړئ چې مثال د لیفټ کلیک وظیفه چپ ته شي فقط چکمار لګوئ په اپلای باندې کلیک کوئ. ښه نوره بیا راشو مثال وروسته له دې د نورو کوزو چک مارکونو ته تاسو داسې وینئ ډبل کلیک سپیډ مثال د همدې وظیفه همدا ده چې هر کله تاسو یو فولډر خلاصوئ مثال د ډبل کلیک سپیډ ته مثال تیز وي که سلو د فولډر نه چې هر کله تاسو ډبل کلیک وکړئ مثال یا په یو آیکن نه ها د ورو خلاص شي که تیز د خلاص شي که دلته تاسو فاسټ کوئ نو فولډر مثال تیزه په تیزۍ سره خلاصېږي که بیا یې سلو کوئ بیا ورو خلاصېږي خو دلته پیل حالت نورمال حالت ښه دی باید نه رټ تیز وي نه رټ باید سلو وي خو ستاسو خپل طبیعت ته چې څه ډول یې برابر یې کوئ. ښه دلته بیا همدې څخه وروسته بیا تاسو هر کله چې همدا سپیډ تاسو برابر کوئ دلته بیا تاسو په همدې اپلای اپشن باندې کلیک کوئ یا په اوکې باندې هر کله مو چې دلته کلیک وکړو تاسو دلته وګورئ چې هر یو فولډر خلاصوئ یس په همغه طریقه چې موږ څنګه سیټینګ وکړو په همغه اندازه به خلاصېږي. مثال که هلته تاسو مثال فاسټ انتخاب کړو تیز به خلاصېږي که مثال سلو مو انتخاب کړه کوم فولډر آیکن چې دی مثال یا پروګرام چې ده هغه به ورو خلاصېږي اوپن کېږي. ښه بیرته راګرځو له همدې څخه وروسته بیا راځم مثال همدغه خپلې برخې ته. ښه دلته چې تاسو هر څه انتخابوئ مثال که سلو مو خوښ وي که فاسټ مو خوښ وي هغه انتخاب کوئ یا ستاسو خپل طبیعت دی په خپل طبیعت یې برابرولی شئ. همدې څخه وروسته کویک لاک وبښئ کلیک لاک دا همدا منع کوي مثال چې په یوه صفحه پورې کله د ماوس پوینټر چې دی خپله ښخېږي مثال په ټایټل پورې موږ تاسو چې هر کله یوه صفحه مثال یوه وینډو یا ډایلکس باکس یو بل څنګ ته ورو چې لیفټ کلیک به نیسو مثال بیا به ټچ پیج په واسطه ګوته کش کوو یو بل څنګ ته بیا ورو که دلته همدغه چکمار ولګېږي مثال دلته سیټینګ هم کولی شئ چې د کوم ماوس پوینټر چې دی دا د ورو پورې ښخ شي که تیز تاسو دلته وینئ زه فقط دلته کلیک کوم خپله د ماوس پوینټر ښخېږي یا لیفټ کلیک ما پرېښودلی دی خپله د صفحه یو بل څنګ ته وړي. دلته تاسو سیټینګ کولی شئ چې مثال ډېر وخت ونیسي د ښول سریښول چې د ماوس خپله پرې ټچ شي مثال د پوینټر که لږ وخت ونیسي که لاندې که زیات وخت نیسي که مثال دلته زه اوکې کلیک کوم تاسو دلته وینئ اوس به بیخي زیات وخت نیسي داسې زر به نه ښخېږي تاسو وینئ نه شو ښخ بېرته زه ګورم که څه تاسو اوس ښخ شه لږ وخت یې ونیو ښه بیا یې تاسو ګورئ لږ یې ځان ډدرېږم اوس په کار وکړي زه یې ګورم یو ځل. ښه تاسو دلته وینئ اوس یې کار وکړو. ښه
همدې څخه وروسته مثال بیا راګرځو سیټینګ ته. په سیټینګ کې کتل د تاسو مثال په شارټ باندې کلیک وکړئ، همدغه کوم ځنډ چې دی همدا به نه رامنځته کېږي او دا به ډېر زر ښخېږي، مثال سریښ کېږي به همدغه موس فاینډر په یوه ټایټل بار پورې د یوه وینډو یا ډایلکس باکس دلته اوکې باندې کلیک کړم. تاسو دلته وګورئ ګللیو شاګردانو، تاسو وګورئ بیخي کم وخت یې ونیو، همدغه زر همدلته مثال سریښ شو، همدې سره ټچ شو. همدې څخه وروسته مثال خپله نورمال حالت یې ښه دی. تاسو که نورمال حالت کوم حالت استعمالوئ هغه انتخاب کړو. زه خپله نورمال حالت کې همدا ساتم، مثال اوکې باندې کلیک کوم دلته. همدې څخه وروسته که بیا نه غواړئ مثال په کټ چک مار لرې کړئ، همدا وظیفه به نه اجرا کېږي، مثال په خپله مخه به موس فاینډر په همدې ټایټل پسې نه ښخ کېږي، نه سریښ کېږي. وروسته له دې به راشو مثال پوینټر برخې ته. پوینټر برخه هم بیخي زیاته مهمه برخه ده، همدې ته هم باید متوجه اوسئ. دلته پوینټر برخه کې مثال شیم په نوم یوه ساحه ده، په همدې کې تاسو ته اتوماتیک څومره سټایلونه چې د موس فاینډر مثال د مصروف حالتونو، مثال د کلیک حالتونو مکمل بدلولی شي. تاسو دلته وینئ دا نورمال حالت دی، د موس فاینډر همدغه هیلپ سلیکټ حالت دی. ټول مکمل حالتونه شته، مثال هرې مثال برخې ځان ته خپل دلته شکل شته چې په همدې برخه کې موس فاینډر همدې شکل ته وړي، مثال مصروف حالت کې همدې ته وړي، کلیک حالت کې همدې ته اوړي، مثال سلیکشن حالت کې همدې ته اوړي. دا مکمل تاسو یې دې ځای مکمل سټایل بدلولی شئ. هر کله چې دلته راشئ د خپله نورمال حالت د شنه لیک کې وینئ موس فاینډر، دلته په د شیم باندې چې تاسو کلیک وکړئ دلته د لیست تاسو وینئ، په همدې لیست کې مکمل سټایلونه دي. که دلته زه یو سټایل هم انتخاب کړم په همدې لیست کې تاسو وینئ مکمل د شکلونه چې دي د هر پرمټ سره به د شکل تغییر وکړي، مثال بدل به شي، مثال د هر یو شکل حالت سره تاسو دلته وینئ. زه یو کلیک کوم تاسو وینئ مکمل شکلونه یې بدل شو، نورمال حالت یې هم بدل شو، چینج شو. نور حالتونه مثال سلیکشن هر څه بوز مصروف هر حالت یې بدل شو، چینج شو. دلته بیا مثال دا خپله بیا نورمال حالت دی، په همدې مې کلیک وکړه. همدې څخه وروسته راځم مثال یو بل شکل یو بل سټایل غوره کوم. تاسو وینئ په همدې پوزیشن کې شو، مکمل ټول حالتونه یې بدل کېږي د موس فاینډر. همدې څخه وروسته راګرځم مثال خپل عادي حالت ته یې اړوم. که هر کله مثال دلته تاسو کوم تغییرات چې چینج رامنځته کړه، همدې څخه وروسته یوز ډیفالټ کلیک کړئ، خپل عادي حالت ته ګرځي، مثال نورمال حالت ته. له همدې څخه وروسته مثال دلته بیا په اپلای باندې کلیک کړئ او دلته به یې اوکې کړئ. هر سټایل چې تاسو انتخابوئ اپلای کوئ او اوکې کوئ. وروسته له دې مثال که تاسو وغواړئ چې یو په خپله خوښه سټایل جوړ کړئ، مثال یا مصروف حالت ځان ته بدل کړئ، نورمال حالت ځان ته بدل کړئ، تاسو فقط دلته په یوه نه کې زه په دا همدې سودان کلیک کړم، نورمال حالت نه په براوس نه به کلیک وکړئ. مثال غواړئ چې په خپله خوښه یو سټایل ثبت کړئ، مثال جوړ یې کړئ دلته په همدې لیست کې. دلته زه یو انتخابوم، مثال موس فاینډر عادي نورمال حالت ته مثال یو شکل غوره کوم. همدا شکل مې غوره کړ، انتخاب مې کړ. همدې څخه وروسته مثال یا بل غواړم، مثال همدا مې نه شو خوښ، هر یو شکل چې خوښ وي تاسو دلته لاندې ډسپلی هم کوي، تاسو دلته وینئ. همدې څخه وروسته مثال همدغه تاسو وینئ دلته ډسپلی ته ښایي. یا مثال همدا شکل خوښ شه. خیر دلته بیا په اوپن باندې کلیک وکړئ. هر کله مې چې په اوپن باندې کلیک وکړم، مثال دلته یو بل حالت زه هم بدلول غواړم، اپلای یې کړئ. همدې څخه وروسته مثال زه راګرځم، تاسو دلته وینئ همدا انتخاب شوی دی، تاسو دلته وینئ همدا موس فاینډر چې دی همدا انتخاب شوی دی. همدې څخه وروسته مثال زه غواړم چې یو بل که غواړئ بیرته یوز ډیفالټ خپل عادي حالت ته بیرته ګرځئ، تاسو وینئ خپل عادي حالت ته هم وګرځېده. نو تاسو یې په همدې طریقه چینج کولی شئ. فقط دلته کلیک کوئ، مثال دلته براوس ته راځئ، مثال کوم یوه سټایل چې ښه وي تاسو یې مثال وبښئ چینج کولی شئ. دې نه وروسته مثال که غواړئ چې په همدې لیست کې موږ تاسو د خپلې خوښې سټایل ثبت کړو، مثال همدلته یې ځای په ځای کړو. تاسو فقط دلته راشئ، مثال نورمال حالت بدلوئ، کوم یې چینجول غواړئ دلته په براوس نه کلیک وکړئ. دلته به تاسو انتخاب کړئ، مثال کوم یې تاسو انتخابوئ همدا اوپن. مثال همدې څخه وروسته بوز حالت یې هم زه بدلوم، مثال همدې په همدې شکل کې وښیي. دلته یو شکل زه انتخابوم، مثال همدا لاست شکل. همدې څخه وروسته اوپن. وروسته له دې به تاسو په داسې اس باندې کلیک وکړئ. دلته مو چې کله کلیک کړو، دلته مثال په کوم نوم چې ثبتول غواړئ به تاسو دلته ولیکئ. زه خپله نوم لیکم شهید، په خپله زما تخلص چې شهید دی همدا دلته لیکم، په همدې نوم یې ثبتول غواړم. دا خو ما عادي سټایل جوړ کړو، تاسو چې هر ډول ښکلی سټایل جوړوئ جوړ یې کړئ، دلته ثبت کړئ. وروسته له دې که همدغه سټایل تاسو ډیلیټ کول غواړئ، فقط په ډیلیټ باندې کلیک کړئ، دلته به انتخاب کړئ په لیست کې ډیلیټ به ووهئ او یس باندې به کلیک وکړئ. کوم سټایل مو چې جوړ کړی وي هغه ډیلیټ شي. مثال خپله کمپنۍ سټایلونه نه شئ ډیلیټ کوئ، خپله چې کوم تاسو جوړ کړی وي هغه ډیلیټ کولی شئ. وروسته بیا اپلای حتما وهئ.
له همدې څخه وروسته مثال په همدې کې داسې خاص نور څه نشته. تاسو دلته وینئ دلته چې کوم سټایل تاسو انتخابوئ هغه انتخاب کړئ. تاسو مکمل هم له همدې ځایه مکمل سټایلونه بدلولی شئ. زه خپله بیرته عادي نورمال حالت انتخابومه، له همدې څخه استفاده کوم. ښه وروسته له دې به راشو مثال همدغه چک مارک څه وظیفه ده. انیبل مثال پوینټر شیډو د کوم موس لاندې سیره ښکاري. مثال تاسو وینئ دا سیره لیکي د لرې چې د چک مارک چې لرې کړئ مثال اپلای ووهئ، همدغه کومه سیره چې داسې کم شانته لیکي داسې روغه نه لیدل کېږي همدغه به لرې کېږي. که بیرته چک مارک ولګوئ دلته په اپلای باندې کلیک وکړئ کومه سیره چې ده مثال د موس پوینټر لاندې هغه به ښکاري، خو داسې کم شانته ښکاري ډېره نه چې مثال څوک په نظر کې کمزوری وي هغه بیخي نه ویني. همدې څخه وروسته مثال همدا چې کوم الو تیمز ته چینج موس پوینټر د همدا مقصد ده چې هر کله تاسو دلته موس پوینټر چینج کړئ مثال د کوم د بیک ګراوند تصویر چې دې سره چې دا کله چینج کېږي د موس پوینټر به خپله راوړي خپل عادي حالت ته. ښه دلته زه مثال همدغه موس پوینټر ته یو شکل چینجوم تغییروم. تاسو دلته ګورئ دلته همدا شکل موږ غوره کړه، دلته اوپن باندې کلیک کړم. دلته که زه اوس راشم مثال اپلای وهم دلته د کوم بیک ګراوند چې موږ کمپیوټر ته کوم تصویر تیمز وربند کړی دی مثال همدغه زه تغییروم پرسنلایز ته راځم. دلته د کوم شکل چې دی مثال د موس پوینټر خپله به اوړي دلته په همدې باندې کلیک کړم. تاسو ګورئ همدغه به اوس خپله عادي حالت ته اوړي. لږ انتظار پاتې کېږو. ښه تاسو وګورئ مثال خپله نورمال حالت ته چینج شو. کله چې موږ همدغه تیمز چینج کړو د کمپیوټر همدغه کوم شکل چې دی د خپله نورمال حالت ته وغوښته. که هر کله بیا هغه چک مارک ولګي همدغه اکشن بیا نه ترسره کېږي، بیا د کوم موس پوینټر چې دی مثال همدغه نه چینج کېږي. ښه زه راګرځم بیرته هماغه چک مارک زه بیرته لګوم. تاسو متوجه اوسئ. دلته په موس باندې کلیک کوم. ښه بیرته راځم مثال پوینټر برخې ته. دلته همدغه چک مارک لرې کوم او بکۍ لګېدلی دی لرې کوم یې له همدا چې کله ایسته کړم بیا مثال ایست کله چې زه څومره مثال په موس پوینټر کې زه ګورم اوس تغییرات راولم مثال خپل عادي حالت ته به نه اوړي په هماغه فرمټ به پاتې وي چې کوم شکل موږ دلته غوره کړی وي. دلته بیا په اوپن باندې کلیک کړم. دلته مثال همدا چک لرې کوم دلته اپلای وهم. ښه اوس راځم مثال له همدې څخه وروسته زه یو بل تیم انتخابوم. زه اوس ګورم چې همدغه موس پوینټر اوس خپل عادي حالت ته ګرځي که نه. دلته موس پوینټر اوس په تیمز باندې کلیک کوم. تاسو متوجه شئ لږ انتظار کوو کمپیوټر مصروف شو. ښه تاسو وینئ تیمز بدل شو د کمپیوټر لپاره هیڅ کوم تغییرات په موس پوینټر کې رانغلل. دا چک مارک چې کله لګېدلی وي مثال چې تیمز تاسو بدلوئ خپل عادي حالت ته ګرځي. خو که هر کله هغه چک مارک نه وي لګېدلی مثال بیا کوم تیمز چې تاسو هر څومره بدلوئ هم موس پوینټر بیا چې کوم شکل تاسو په هغه کې انتخاب کړئ په هغه خپل حالت کې پاتې کېږي نه تغییر کېږي. ښه زه بیرته راځم مثال کنټرول پینل ته. په کنټرول پینل کې زه بیا راګرځم موس برخې ته په موس اپشن باندې کلیک کوم دلته په کنټرول پینل کې. ښه دلته مثال بیا راګرځم پوینټر برخې ته په همدې اپشن باندې کلیک کوم. ښه همدې څخه وروسته همدغه چک بیرته لګوم یا فقط دلته یوز ډیفالټ باندې کلیک کوم. دلته په اپلای باندې کلیک کوم چې بیرته عادي حالت ته هر څه وګرځي. ښه وروسته له دې راګرځو مثال پوینټر آپشن برخې ته. په همدې برخه کې نور داسې خاص څه نه دي پاتې. ته همدلته تاسو متوجه اوسئ. ښه دلته مثال لومړی په همدې ځای کې تاسو ته لیکلي سلیکټ ا پوینټر سپیډ مثال د کوم د پوینټر سپیډ چې دی دا تاسو په خپله خوښه څنګه هیرولی شئ چې مثال سلو ده وخوځېږي تیز ده وخوځېږي دا ستاسو پرې اړه لري. که دلته فاسټ انتخاب کوئ تیزېږي مثال تاسو وینئ تیز شو. که بیا مثال دلته نورمال انتخاب کوئ نورمال حالت کې وي نه به ډېر تیز وي نه به سلو وي. که سلو انتخاب کوئ سلو به وي. ها تاسو پورې مثال په یوزر پورې اړه لري چې څوک مثال کمپیوټر سره څومره نه اشنا وي څومره څوک نه اشنا وي په پورې اړه لري. مثال که تاسو ډېره بلدتیا ولرئ تاسو یې تیز کړئ خو خپله نورمال حالت یې صحیح دی مثال باید په نورمال حالت کې وي. ځینې خلک تیز خوند چاته هېر کوي مثال تیز کار به کولی شي چاته مثال سلو وي همدې سره مشکل لري. په خپله خوښه یې برابرولی شي چې هر یو تاسو خوښ وي همغه انتخاب کړئ.
همدې څخه وروسته انسنس پوینټر مثال پوزیشن همدا د چې کومه همدا ستاسو جاري وساتئ. د همدې څخه هدف همدا دی چې مثال کلیک د په صحیح ډول وشي. مثال په یو آیکن باندې تاسو کلیک کړئ په منظم ډول د کلیک وشي نو داسې جاري وساتئ. مثال دا چک مارک ښه دی. ښه همدې څخه وروسته مثال همدې څه اټومیټیکلی مثال موس پوینټر مثال له همدې څخه همدا مقصد دی چې هر کله تاسو یو صفحه خلاصوئ مثال یو پروګرام وینډو خلاصوئ هلته به د موس پوینټر خپله په اوکې یا اپلای اپشن باندې مخکې له مخکې ولاړ وي. زه دلته همدغه چکمار لګوم. مثال دا تاسو وینئ اوس په خپله وګورئ. مثال یا به زموږ موس پوینټر چې کله د چکمار زه ولګوم دلته اپلای باندې کلیک وکړم چې زه بل وخت مثال بیرته صفحې ته راځم زه اوس یې عملي کوم خپله به په اوکې مثال یا په اپلای باندې ولاړ وي. ښه زه راځم مثال بیرته له همدې څخه بهر کېږم یو ځل موس باندې بیرته کلیک کړم. ښه تاسو دلته وینئ خپله په اوکې باندې ولاړ دی خپله دلته برابره شوی دی نو موږ تاسو همدغه چکمار ولګو که بیرته هغه چکمار زه لرې کړم پوینټر اپشن همدا چک موږ تاسو لګولی او که هر کله همدغه چکمار لرې شي تاسو دلته وینئ همدا چکمار بیا همدغه کوم اکشن چې دی نه کوي مثال په خپله په یو اپشن باندې په خپله نه درېږي یا په اوکې یا په اپلای باندې. ښه د همدې چکمار څخه هدف همدغه و خدای دې وکړي چې په همدې هم پوهېدلي یاست. ښه بیرته زه په اپلای باندې کلیک کړم. ښه وروسته له دې مثال دلته تاسو وینئ یو بل چکمار دی په همدې ځای کې دلته لیکلي دي مثال ډسپلی پوینټر. ښه له همدې څخه مثال څه مقصد دی له همدې څخه هدف څه دی همدې څخه همدا هدف دی چې مثال هر کله چې تاسو همدا چک ولګوئ د موس کومه مثال لکۍ چې د موس خپله یو لکۍ شکل غوره کوي مثال د لکۍ په شکل به تویږي راتویږي. ښه تاسو دلته وینئ د چکمار زه لګوم له همدې لانګ څخه تاسو مثال د لکۍ غټولی هم شئ. مثال که تاسو درته په شرط نه کلیک وکړئ لنډه کولی هم شئ. مثال د موس خپله لکۍ شکل غوره کوي دلته زه مثال دا چې کله لرې کوي بیا همدا شکل نه غوره کوي. ښه وروسته له دې مثال همدا هایټ دی مثال هایټ پوینټر ټایپینګ همدې څه هدف دی دلته مثال بیا هایټ ټایپینګ مثال همدا کوم چکمار چې دی همدې څخه همدا مقصد دی چې هر کله تاسو په یو پروګرام کې لیکنه کوئ مثال د موس پوینټر د مثال ښکاره وي که پټ ته وي هر کله چې تاسو دلته په اپلای باندې کلیک کوئ همدغه چک لګېدلی وي موس پوینټر هلته نه ښکاري مثال پټ وي. زه راځم مثال دلته په یوه لیکنه کې دلته کار کوم مثال په یو پروګرام کې دلته زه څه لیکم یو پروګرام اوپن کوم اوس په موږ ته موس پوینټر چې دی هغه به هایډ وي مثال نه به ښکاري چې هر کله موږ دلته ټایپینګ کوو مثال رایټینګ لیکنه کوو. تاسو دلته وینئ زه دلته لیکنه کوم مثال کوم موس پوینټر چې دی هغه نه ښکاري مثال هغه غیب شوی دی پټ شوی دی نو موږ تاسو چې کړي هغه چکمار موږ تاسو لګولی په همدې طریقه موږ ته دلته موس پوینټر نه ښکاري. دلته خو مو چې هر څه ولیکل خو په کات مثال تاسو بیا په پروګرام ویفا کې به لیکنه کوئ مثال یا به څه لیکئ نوټ کوئ تاسو ته نه به موس پوینټر ورکوي غایب وي نو په همدې طریقه تاسو به هغه چکمار لګولی که هر کله تاسو هغه چکمار لرې کوي بیا تاسو ته موس پوینټر دلته ښکاري. ښه زه راځم مثال بیرته هماغه چکمار ته راځم راګرځم کیدای شي بعضې ځینې اپشنې دلته نه ښودل کېږي مثال دلته موږ په ویډیو نه ریکارډر روان دی چلان دی په همدې خاطر موس ته کومه لکۍ چې ده کیدای شي هغه هم نه وي ښکاره شوي خو نور یې تاسو عملي کوئ کار کوي. ښه زه راګرځم بیرته مثال موس ته راګرځم موس اپشن ته په همدې باندې کلیک کړم وروسته له دې بیا هم پوینټر اپشن ته راګرځم همدې څخه وروسته بیرته همدا چیک لرې کوم دلته په اپلای باندې کلیک کړم دوباره راګرځم. ښه وروسته بیا ایم اس ورډ پروګرام ته راځم تاسو چې هر پروګرام کولی کوئ مثال اوپن کوئ مشکل نشته دلته زه بیا لیکنه کوم خو که خامخا مثال دلته یو موس پوینټر نه ښکاري مثال یا کومه ستونزه وه دلته بیا اوس موس پوینټر ښکاري ښه تاسو ته یې نه ښکاري ماته ښکاري بیا به د ریکارډر مشکل دلته په ویډیو نه ریکارډر چلن دی تاسو یې عملي کوئ مثال کار کوي حتما صحیح ده تاسو خپل حتما ټرایي وکړئ مثال د پریکټیس په ترسره کوئ. ښه زه راګرځم بیرته بیا موس برخې ته په موس برخه کې بیا هم همدا چیک لګوم تاسو چې هر څه ډول سیټینګ خوښ وي هماغه انتخاب کړئ زه خپله بیرته همدا چیک لګوم. ښه اپلای کلیک کړم.
ښه دلته له همدغې چیک څه وظیفه ده تاسو دلته وینئ شو لوکیشن مثال ان اپ پوینټر هر کله چې تاسو مثال دا چیک ولګوئ مثال تاسو په یو پروګرام کې لیکنه کوئ دلته په اپلای باندې زه یو ځل کلیک کړم تاسو ته مثال چې هر کله ستاسو نه موس پوینټر ورک شي مثال په یو پروګرام کې تاسو نه پټ شي مثال غایب شي تاسو فقط انټر بټن یا مثال کنټرول بټن پریس کوئ تاسو ته بیا خپله نشان کوي موس بټن به تاسو ته مثال وبښئ دا په موس پوینټر چې دا به تاسو ته ښکاره کوي چې په همدې ځای کې مثال تاسو ته به یو نښانه درکوي زه اوس مثال دلته لیکنه کوم فقط اوس کنټرول پریس کوم مثال کنټرول مې پریس کړ نشان ورکوي خو تاسو ته که نشان نه درکوي تاسو یو ولیکئ مثال دلته ریکارډر روان دی ریکارډر مشکل دی همدا ستونزه یې رامنځته کړې ده ما بعضې ویډیوګانې وکتې ځینې اپشن یې چې وي مثال هغه به نه کې راتلی د ریکارډر مشکل و همدا ریکارډر به موږ هم تغییر کړو مثال داسې یو ریکارډر به زه پیدا کوم انشاءالله په آینده کې چې بعضې برخې دلته کاټ نه کړي تاسو یې ولیکئ ښه بیرته راځم مثال موس پوینټر ته بیا هم کنټرول پینل کې موس اپشن باندې کلیک کوم دلته بیا هم راځم مثال پوینټر اپشن برخې ته ښه ستاسو خپل طبیعت دی که مثال همدغه چیک ولګوئ همدغه اکشن بښئ همدې څخه وروسته هارډویر دی دلته فقط تاسو د موس په باره کې تشریحات جزئیات تېر کوئ نو خدای دې وکړي ګرانو دوستانو ګللیو شاګردانو چې ویډیو مو په بشپړ ډول تعقیب کړی وي د موس ټول تنظیماتو باندې پوهېدلي یاست نو تاسو کولی شئ چې خپل د کمپیوټر موس په همدې طریقه برابر کړئ او عیار یې کړئ نو د موس په برخه کې ګرانو ګللیو شاګردانو داسې خاص څه نور نشته نو انشاءالله په راتلونکي ویډیو به زموږ د کمپیوټر نوټ په باره کې په هم د کمپیوټر جنریشن په باره کې د ترډ جنریشن دریم نسل کمپیوټرونو په باره کې نو تر بلې ویډیو پورې مې ټول ګللیو شاګردانو ملګري په خدای سپارلي یاست ښه وخت